سعودي عمر د جیل دی څوک په جده څوک په حیل دی ملګرو دا د نصیب او ورور پکې ورور نه پېژني او لرې تې تخته پاتې مجبوره جيب چې کله وراشي تخته پاتې مجبوره دې کې خبر وشي د کوره پیسې راولېږه تنوره شما چرته پاتې مجبوره کرنه د ګلونه اول خان اوس هم سعودي کې بل خو پرویز راغی قابو کې کله مې خوښ دی غورې شکر په دې دیو نه کړېږم د چا بخته پاتې مجبوره کرانه د ګلونه یا په سوات کې ناسې مدې خپلې غریبۍ ته واوره یاره زما دوبۍ لګي 7000 روپۍ دې غزوۍ ته واوره یاره زما لګي 8000 په شماره جنوټ شوه لږ د قاره زما دولت نه دی پکاره ملت نه کینم ستا دا وای ته واوره یاره زما دوبۍ یې سړیه ولې دې زموږ سره شوه ګټه او نه دې څه خط راځي کلونه دې سلور پوره چټپټه نه دې څه خط راځي نه دې پیسه یو شو کلونه دې سلوره پسې زیاتې تیرې لا نوره په سر راغستې دې شکایتونه زما پټه نه دې څه خط راځي نه دې کیسه
اخره بیدا وي یا په دې پرویز باندې مې وایه سلامونه یا ته سعودي ته چېرته لاړې او که لاړې سلامونه دغه هر پې ښکلی ښکاري یا چې عمر زیب ورپکې شپې سبا کوي نه چې بختور دې په ما بڼ کې یادوي یا چې علي خان مې خواله راشي یا په نیم بدن مې خوشحالي په نیم غمونه او ځکه زمونږ شاباشۍ له نه راځي دغه پاچا ته داسې وایه کار خو ښه وکړه خلک بیا به زمونږ صفت کوي یا چې یو ستایم بل به خفه شي ځان یا زمونږ چاپېراله کنټرول دې زیړ ګلونه او بس که اخره به یې دا وي که دا وي او څوک چې زمونږ غیبت کوي دا دا یې شمه